السلام علیکم ګران مینوالو، زه فیضان ګلستان کې اوسم بیا حاضر یم. دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه قربان د مسافرو څونه ښکلی نوم والا ورکړی دی. قربان د مسافرو، ولې د مسافرو جیبونه تشی دی. هلته کې چې کوم ناستې دي تلي دي، نادیه ګل، ریشم ګل، دا چې څونه هم تلي دي، سحر ملک شوه، دلراج شوه، دا ټول ون ټو آل، دا چې څونه هم تلي دي هلته کې د مسافرو جیبونه تشولو دپاره تلي دي. او دا هغه کسان وله راځي چې چا سره شاته چې دی نو د خپل کور، د مور، پلار، خپل فیملی د هغې غم پروا ورسره نشته. د هغه کسان وله راځي، هغه عیاشي کولو دپاره راځي او بیا په دې باندې پیسې شیندي. ښه چې دی نو طریقه ورته میلاو شوې ده. دا چې کوم هلته کې مسافر ناست دي چې کوم سپیشل ټول مسافر یو شان نشته، زیات مسافر دي هغې چې دی نو ګرانه ګراني ده، هغې هلته کې ځي خپل وینې او خپل خولې چې دی نو ډېر محنت سره پیسې ګټي. پردي جیب نه پیسه راویستل ډېر ګران کار دی. او بیا چې دی نو پردي ملک ته لاړ شي، بل ملک ته لاړ شي، هلته کې کار مزدوري کول او بیا پیسې ګټل دا ډېر مشکل کار دی. نو هغې چې دی نو شاته د خپل کور، خپل بچو، د مور پلار چې دی نو سوچ کوي، ټینشن کوي، نو پیسې رالیږي. نو چې کوم کسان چې دی نو آزاد دي، یعنې د هغې چې دی نو شاته پاکستان ته څه غم غرض نشته، د خپل فیملی والا چې کوم پاکستان کې دي، ولې هغې سره پیسې ډېرې دي، نو هغې بیا داسې د کسانو شوز دپاره ځي. نو بیا د داسې د کسانو بیا هلته کې مزې وي او بیا دا خبرې کوي د مسافرو شو دی، خوند د مسافرو، شو د مسافرو، مزې د مسافرو، بیا داسې داسې نومونه وله ورکوي د خپل شوګانو هغه. دا اوس تاسو ته ښه پته ده دوستانو، دا ټول تلي دي، ګڼ کپان تلي دي، هلته کې پیسې راغونډي. او چې کم کسان وله راځي نو بس مسافر چې کوم دي خیر خپل وطن کې وی نو بیا هم اوس دا بل وطن کې دي، بل ملک کې دي، نو مسافر دي. نو الله پاک دې په هغې باندې رحم و کرم وکړي او الله پاک دې داسې ګڼ کپانو نه د هغې ځان بچ ساتي. بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام و ما له خپل دوستانو سره شیر کړم. انشاءالله ډېر زر تاسو سره یوې نوې ویډیو کې ملاقات کېږي. د الله په امان، والسلام.